سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. څنګه کولی شو هر ډول کتابونه دوستانو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړو. نو دغه دوستانو څنګه موږ تاسو ترلاسه کولی شو، د دې لپاره ته ضرورت دی دوستانو مکمله ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ویډیو چې سکیپ کوئ دوستانو نو تاسو لپاره مکمله طریقه په دغه ویډیو کې ښایم. دوستانو تاسو ته یو لینک اچولی وي دوستانو، هغه لینک باندې تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک پرې واخیستل تاسو ته به یوه داسې صفحه دوستانو راخلاصه شي. نو را به شئ په دغه صفحه کې دوستانو په دغه کریټ اکاونټ باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. په دغه ځای کې دوستانو تاسو راشئ، په دغه راجستر کې به لومړی تاسو خپل یو نوم ورکئ. تاسو به خپل نوم ورکئ، کوم نوم چې دوستانو تاسو لرئ، نوم او تخلص به دوستانو دواړه ورکئ. او را به شئ په دوهمه خانه کې به تاسو یو ایمیل ورکئ. ایمیل مو چې تاسو کله ورکړو را به شئ په دغه خانه کې به یو پاسورډ کې هماغه پاسورډ به دغه ځای کې ورکئ. بیا به راشئ په راجستر باندې به کلیک واخلئ. ښه دوستانو نوم، ایمیل، پاسورډ هماغه پاسورډ تکرار، بیا په دغه ځای کې دوستانو بیا راجستر باندې لږ دوستانو ورته منتظر کیږو تر څو ښه دوستانو کوم چې نوم او پاسورډ ټول دوستانو ورکړه ایمیل، نو بیا به تاسو صفحه راشئ دوستانو. دلته به تاسو راشئ په دغه ریسنټ ویریفیکیشن کوډ باندې انسان کلیک والی تاسو به ها ایمیل ته ورشه چې کوم ایمیل باندې تاسو په دې کې اوس اکاونټ جوړ کړه هماغه ایمیل دوستانو تاسو راخلاص کړئ. زه هم راځم مثلا دغه ایمیل راخلاصوم یې. ها دوستانو کله چې ایمیل مو راخلاص کړلو نو را به شئ دغه تاسو ته یو ایمیل راغلی وي، تاسو به هماغه ایمیل دوستانو ورته ورکئ. نو راځو لږ منتظر کېږو دوستانو. دلته تاسو ته یو ایمیل راغلی چې هغه به تاسو صرف ویریفای کوئ. کله مو چې ویریفای کړ نو دوستانو تاسو اکاونټ په دې کې دوستانو جوړ شي. راځو په ویریفای یور ایمیل باندې کلیک اخلو. لږ منتظر کېږو دوستانو تر څو دغه موږ ته ویریفای شي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه بالکل سکسسفول شو، ویریفای شو دوستانو. نو له دې څخه به موږ تاسو څه کوو، بیک شاته ځو دوستانو، خپلې صفحې ته ورځو تر څو خپلې صفحې ته دوستانو موږ تاسو ورشو. مکمل د پښتو کتابونه دي چې تاسو کوم کتاب غواړئ تاسو ترلاسه کولی شئ دوستانو، چې دغه مکمل هر ډول کتابونه په دې کې شته دي دوستانو. پښتو په دې کې ناولونه هم شته دي، د دې ترڅنګ نور معلوماتي کتابونه هم شته دي، یعنې ډېر کتابونه دي. کوم ډول کتاب چې تاسو غواړئ دوستانو هغه تاسو بالکل دلته ترلاسه کولی شئ. نو مثلا زه راځم یو کتاب باندې کلیک اخلم، افغانستان په اوستا کې دوستانو راځو. افغانستان په اوستا کې دوستانو په دلته چې کلیک پرې واخلئ په دغه برخه کې تاسو ته دلته یو مکمل کتاب بشپړ معلومات دي دوستانو. دغه کتاب وایي پرې دی، نو 15,000 کسانو دوستانو دغه لیدلی دی، 505 کسانو ډاونلوډ کړی دی. ژبه چې دی پښتو دی دوستانو. همداشانتې نور معلومات هم هسټوري بوکس دوستانو، او کوم فایل چې د هغه پی ډي اف دی، ام پي سایز یې هم 9 دی دوستانو. را به شئ په همدغه ډاونلوډ آپشن باندې دوستانو کلیک واخلئ او بیا به راشئ په دغه ډاونلوډ اګین باندې به کلیک واخلئ. پورته 3 خطونه چې کله ووهئ را به شئ په دغه ډاونلوډ باندې به کلیک واخلئ. دغه به دوستانو تاسو سره په دغه ځای کې روان شي. ما دا له دې وړاندې هم دوستانو دغه مکمل کتابونه دوستانو دغه ترې ډاونلوډ کړي، تاسو کتلی شئ. دغه ټول کتابونه دي دوستانو. تاسو راځم دغه کتاب هم درته ښایم، دغه په پی ډي اف کې ما ډاونلوډ کړی دی. دغه کتلی شئ د مکمل معلومات په دغه کتاب چې دی. همداشانتې دوستانو تاسو نور کوم کتابونه غواړئ. ها دوستانو دغلته نور کتابونه هم تاسو ته لاندې پسې راځي. دغه د سیاسي اینه کې دوستانو دغلته دوستانو میډیکل هسټالوژي ده دوستانو، د ترڅنګ دغه نورې دي، لوز دی، څه لیکل یا لیک پوهه دوستانو، زړونو ته لاره ده دوستانو. همداشانتې پښتو 12 ټولګی دغه هم دی دوستانو. همداشانتې نور هر ډول کتاب چې تاسو غواړئ په دغه ځای کې دوستانو تاسو نور هم ترلاسه کولی شئ. چې کوم ډول کتاب تاسو وغواړئ هغه تاسو دوستانو د ترلاسه کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره خپل موبایل ته په پی ډي اف شکل باندې دوستانو تاسو ډاونلوډولی شئ. یو خو دا دوستانو دغه کتابتون په نوم یو ویب سایټ دی دوستانو. اوس بل ویب سایټ هم تاسو ته ښایم، دغه لینکونه تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو اچوم تر څو تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ له دغو څخه تاسو کتابونه ترلاسه کوئ. نو دوستانو دغه طریقه وه چې څنګه کولی شو د پښتو ژبې کتابونه په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې دوستانو ډاونلوډ کړو او ویې کاروو دوستانو. نو ویډیو تر همدې ځایه که خوښ شوي مې لایک او له دوستانو سره هم شیر کړئ.